ولکه خو 500 صفونه سیوا کتاب په پښتنو لیکلی دی ناغه ته به دا پته و چې د په کې چې کوم دی نو کوم پښتنو لیکوالانو شاعرانو ادیبانو د علاقې ته سنم ورکړی دی یا سره دینه به خبر په دې باوجود دغه پیرنګي د دې علاقې نوم چې کوم دی نو نارت ویست فرنټیر پروینس کې هو او هغه بیا د عین ټکی راوایي سر ټکی راوایي ان دبليو پی او بیا مونږ په دې پښتنو کې یا په دې هندستانيانو کې په دې علاقې په خلکو کې هغه خو هر انګريزي شي کوم دی مونږ ویلګه سم انګريزي ټوپک مونږ انګريزي دي انګريزي تمانچا انګريزي ټوپک دا خبره کو هغه نوم انګريزي نوم هغه د پښتنو بیا خو او پښتنو ته فاوی غشناخ نورم ورګډ ورکړي مونږ وختي دا ولکه د کتاب باندې تصویر ذکر وکړو چې دې په ځای باندې چې کوم دی نو هغه د اسلامي کالج په تصویر ورکولې شو د اسلامي کالج ته چې کوم دغه طالب علم دي دغه تصویر ورکولې شو دا غین علاوه خوشحال خان خټک چې کوم دی نو دغه تصویر ورکولې شي رحمان بابا دی دنیا اتلان دي د پښتنو سره اتلان دي ادیبان دي شاعران دي هغه یو عام دغه کوي او هغه ټوپک او اکثر چې کوم مستشرقین دي یا دغه چې کوم پیرنګي لیکوالان دي د دې دغه چې کتابونه د پښتنو باره کې هغه د وسلې سره یا د سیس سره تړلي دغه نوم چې کوم د مونږ د شناخت چې ګډ وډ دا کوم نوم دی دا د پیرنګي بیا په دې خوره کې د دې خور خلکو پای کې چې کوم دی خدای خدمتګار چې کوم دی دغه چې وایي د هر صوبې خپل نوم دی د پنجاب کې د پنجاب خلک اوسېږي نه ته پنجاب وي په سند کې سندیان اوسېږي نه ته سند وي خو په دې صوبه کې چې پښتانه اوسېږي نه ته نارت ویست فرنټیر پروینس وي دا نوم او هغه نوم چې کوم دی نو ډېر لوی وخت واخیستو بالکل د 50 کال نه سیوا ټیم واخیستو چې دا نوم بدل شي